سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له ورلډ څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1405 هجري لمریز کال د 28 چې د 2026 زیږدیز کال د اپریل 28 سره برابره ده. تاسې ته له ورلډ څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په افغانستان کې د امنیت ګراف لوړوالی د 2026 کال د نړیوالې ترهګرۍ شاخص د راپور له مخې په افغانستان کې نامني 15 سلنې ته راټیټه شوې. د متقي له لوري له نړۍ سره د اړیکو د پراختیا غوښتنه. متقي ویلي چې د ورزش ډیپلوماسي له لارې له نړۍ سره د اړیکو د لا پراختیا او پیاوړتیا غوښتونکی دی. او برېښنا شرکت له روسي کمپنیو غوښتي چې د برېښنا انرژۍ سکتور د پراختیا په برخه کې همکاري وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د 2026 کال د نړیوالې ترهګرۍ شاخص د راپور له مخې په افغانستان کې نامني 15 سلنې ته راټیټه شوې. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانی د 2026 کال د نړیوالې ترهګرۍ شاخص د راپور په غبرګون کې چې په افغانستان کې د نامني د 15 سلنې کمښت ښیي، ویلي چې اسلامي امارت څو ځله د سرتاسري امنیت پر تامین ټینګار کړی او ډاډ یې ورکړی چې اوس مهال هیواد د ثبات د ټینګښت او دوامدار امنیت پر لور روان دی. نوموړي ویلي دغه لوی بدلون چې د رهبرۍ د اغیزمن مدیریت او د امنیتي ځواکونو د هڅو پایله ده، افغانستان له ناامنۍ څخه د امنیت او اقتصادي ودې پر لور بیولای او د یې د ودې او پرمختګ په ډګر کې په یوه مهم تاریخي فرصت بدل کړی دی. مفتي زیاته کړې چې حکومت د پانګونې لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو، د ملي او نړیوالو بنسټیزو پروژو د پراختیا، ترانزیټ او د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره پلانونه تر لاس لاندې لري چې د یادو پروګرامونو د پلي کېدو بهیر به د رامنځته شوي امنیت تر سیوري لاندې په ښه توګه مخته ولاړ شي. نوموړي وړاندې ویلي چې اسلامي امارت خپل امنیتي مسؤلیت په سیمه ییزه کچه په اغیزمن ډول ادا کړی، د ثبات او دوامدار امنیت ساتنې ته ژمن دی او دا لاسته راوړنه به په ټینګه وساتي او لا به یې پیاوړې کړي. متقي ویلي چې د ورزش ډیپلوماسۍ له لارې له نړۍ سره د اړیکو د لا پراختیا او پیاوړتیا غوښتونکی دی. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي کابل کې د دودیزې غېږنیونې جشنوارې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره لیدلي. یاده لیدنه کې بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او سیمې ترمنځ کلتوري یووالی او اړیکې تاریخي بللې او زیاته کړې ده چې د ورزش ډیپلوماسۍ له لارې له نړۍ سره د اړیکو د لا پراختیا او پیاوړتیا غوښتونکی دی. متقي څرګنده کړې چې د ورزشکارانو د ویزو او نور برخو کې د اسانتیاو پرامنځته کولو هڅې کیږي او په وینا یې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د دودیزو لوبو او ورزشونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. برېښنا شرکت له روسي کمپنیو غوښتي چې د برېښنا انرژۍ سکتور د پراختیا په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري پلاوي روسیې ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د برېښنا له یو شمېر مهمو او معتبرو تولیدي او تخنیکي کمپنیو ته بلنه ورکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. یادې رهبرۍ له دغو کمپنیو غوښتي چې د برېښنا انرژۍ د سکتور د پراختیا په برخه کې همکاري وکړي. دغه راز د ترسره شوي هوکړې له مخې روسي معتبرې کمپنۍ به د افغانستان برېښنا شرکت سره د برېښنا شبکو د پراختیا، تخنیکي روزنې او همدارنګه د برېښنا انرژۍ په نورو اړوندو برخو کې همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل چمتووالی هم څرګند کړی. برېښنا شرکت د دواړو لورو ترمنځ د برېښنا په بېلابېلو برخو کې هوکړو ته رسیدل د اوږدمهاله همکاریو لپاره یو مهم ګام بللی. ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې روسي معتبرې او مهمې کمپنۍ خپل تخنیکي ټیمونه افغانستان ته واستوي. دغه راز د دواړو لورو تخنیکي ټیمونه به د برېښنا اړوندو برخو کې کار وکړي او د برېښنا انرژۍ ګډو پروژو د تطبیق لپاره به لومړني ګامونه واخلي. د عامه روغتیا وزیر له خپل ازبک سیال سره لیدنه کې د روغتیايي همکاریو پر پیاوړتیا او پراختیا خبرې کړي. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي او ملپلوي د بلخ ولایت مقام کې د ازبکستان روغتیا وزیر اصیل بیگ خدایاروف او ملپلوي سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیايي همکاریو پر پیاوړتیا او پراختیا د خبرو ترڅنګ د معیاري خدماتو په وړاندې کولو ټینګار شوی. دغه راز د ناستې په ترڅ کې د روغتیايي متخصصینو ظرفیت لوړونې برخه کې د ګډو پروګرامونو ترسره کېدو
کېدو، د هیموفیلیا ناروغانو لپاره د اړینو فاکټورونو تامین، د ناروغانو لپاره د ویزو اسانتیاو رامنځته کولو، د خوړو او درملو د کیفیت کنټرول تضمین او د روغتونونو لپاره د عصري طبي تجهیزاتو برابرولو برخو کې د همکاریو په اړه هم خبرې شوې دي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د ازبکستان د درملو جوړونې فابریکو مسؤلینو ته بلنه ورکړې چې د درملو تولید برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. بلور ازبکستاني لوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو ته په یادو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. خیبر پښتونخوا کې د کډوالو اتشې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ له ایالتي مسؤل سره لیدلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو اتشې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ له ایالتي مسؤل کوفی اوهنانا دودومو سره لیدنه کې د کډوالو پر وضعیت د هغوی ستونزو ته رسیدنې د اسانتیاو پر برابرولو خبرې کړې دي. د یاد وزارت په وینا په دغه ناسته کې په منظمه توګه د کډوالو ستونزو ته رسیدنې، د نغدي مرستو پر زیاتوالي، د افغان کډوالو د ارزونې دفترونو کې د وخت او ظرفیت پر زیاتوالي، د سرپناه او لومړنیو خدمتونو په وړاندې کولو ټینګار شوی. او وروستی خبر همدا چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر مولا نور الله نوري په بلخ ولایت کې د اسلامي نظام د دفاع غونډې تر نامه لاندې ولسي ناستې پر مهال ډاډ ورکړی چې د افغانستان اقتصاد اوس قوي دی او اسلامي امارت د خپل کلک هوډ په مټ په ډیرو مواردو کې ځان بسیاینې ته رسېدلی. نوموړي زیاته کړې افغانستان په سیمه ییزه او نړیواله کچه یو امن هیواد دی چې سیاسي او اقتصادي اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. نوموړي دغه راز ویلي چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې پر خپله خاوره د حاکمیت اجازه چاته نه ده ورکړې او په وینا یې که څوک د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او یا هم پر افغانستان د تیري سوچونه وهي، له روس، انګریز او امریکا څخه دې درس واخلي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 خبرونې د الله په امان.